تاستا پہ خور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سر فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک خبر مشورو کړی رب العالمین پټولو پیغمبرانو کې د لوی درجه خاوند او د لوی مرتبه خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ګرځول دي. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. انبیاء ټول د الله غوره بندگان دي، مقربین دي، الله ته نږدې دي، د الله خوښ دي. او دا د عقیدې خبره ده چې ټول انبیاء د ګناهونو نه پاک دي. د هر پیغمبر په لاس رب العالمین ډېر لوی مخلوق ته هدایت نصیب کړی دی. په ټولو کې د لوی درجې پیغمبر محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دے. داغی متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کړی دا او نبی علیہ السلام پخپل فرمائی چې زه د خپل نیکه ابراہیم علیہ السلام دعا ما هغې د بیت الله د جوړولو نه پس د الله دربار کې سوال کړی چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. لاولی دا اولاد دا پارا سوال کردی چه مال اولاد راکا او بیا دا غین پس فرمائی چه اللہ زما پا دی اولاد که امددوی دا ڈالینا یو پیغمبر پیدا کا یتلو علیہم آیات کا جستا قرآن پا تلاوت تا آیتونو کئی ویعلمهم الكتاب والحکمت او پاغا کتاب دا خود دی خپل امت پویئی حکمت و تخی. حکمت خو ایره اوږده خبره ده خو د کتاب په مقصد پویول او د وقت د تقاضا مطابق امت په نیغه لار راړول دې ته حکمت وایي. ویزکیهم او د دغه خپلو امتیانو تربیتو کی د هغې تزکیو کی د هغې صفایي راولي د ګناهونو نه د ګمراهۍ نه. دا ابراہیم علیہ السلام دعا کړی و او نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم. لوی شان باندې پروردگار نبی علیہ السلام پیدا که او د پیغمبرۍ داسې نښې ښکاره کړلې د پیغمبرۍ نه مخکې هم او وروسته هم معجزات ورته وایي چې د هغې مثال په مخ د ځمکه نشته. حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله پیدا کړ د پیدا کولو نه مخکې د فرشتو سره اسې مشوره وکړله چې څه مو خوښه ده. یو خلیفه پیدا کوم په دې ځمکه کې انسان پیدا کوم. فرشتو ورته مشوره ورنه کړه چې الله مو پیدا کوه. انسان نه مخکې مونږ پیریان لیدلی دي هغې په ځمکه کې ډېر لوی فساد کړی دی، قتل و قتال یې کړی دی،
فرشتے خپا کړي نو که انسان پیدا کې هغه هم دا چل کوي تا به خپا کوي مې پیدا کوا نو رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیدا کړ فرشتو ته حکم وکړ چې اسجدوا لآدم تاسو ټول آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ د آدم علیہ السلام د علمیت اظهار یې پې وکړو فرشتو نے هم تپوس وکړو آدم علیہ السلام نے هم تپوس وکړو فرشتو جواب ټیک نه کړو آدم علیہ السلام جواب ټیک کړو نو فرشتو ته وښوله چې تاسو وې مه پیدا کوه وګوره زما علم پویه د الله صفت د علم هغه علم په ده کې شته تاسو کې نشته او سجده ورته وکړئ جناب فرشتو حضرت آدم علیہ السلام ته سجده وکړه خو زما وروڼو دې ته د تعظیم سجده وایي دا د عبادت سجده نه ده د عبادت سجده صرف یو الله ته کېږي د الله نه ما سوا بل چاته د عبادت سجده کول دا کفر دی او شرک دی سړی به مشرک کېږي دا د تعظیم سجده ولکه اوس زمون خلق د تعظیم دپاره د سړي لویي کوي نو څوک لږ غوندې ورته ټیټ شي څوک یې لاس ښکل کړي په پخوانو امتونو کې د تعظیم دا سجده جایز وه اوس زمون په امت کې دا هم منه ده سجده بالکل منه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز و نو ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوي خو سجده منه ده بهر کیف هغه د تعظیم سجده وه او فرشتو حضرت آدم علیہ السلام ته ولګوله ابلیس ونه لګوله هغه رسوا شو خلقتنی من نار وخلقته من طین زری دا اور نه پیدا کړی مو دا آدم دا خټ نه پیدا کړو زه د څنګه سجده ولګو دا د آدم علیہ السلام ډېر لوی تعظیم الله وکړ چې ټول فرشتي ورته په سجده وغورځولې اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم ته ګورو چې الله د پیغمبر علیہ السلام څونه تعظیم کوي نو قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا دې تعظیم ته وګوره نو حیران بشي هغه تعظیم صرف فرشتو کړی د آدم علیہ السلام او دا تعظیم څوک کوي رب العالمین په خپله د نبی علیہ السلام شان اوچتوي دا الله د طرف نه دا یو انعام شو چې الله په خپله په پیغمبر علیہ السلام درود وی دا الله درود څه دي رحمتونه نازلول او د رحمت نازلولو سره د پیغمبر علیہ السلام مرتبه اوچتېږي دا الله فرشتي مور باندې درود وی الله فرمایي د فرشتو درود څه دي د پیغمبر علیہ السلام صفت کول هغې د نبی علیہ السلام صفت کوي او اے انسانانو تاسو هم درود ووایئ د انسان درود څه دی د الله نه د رحمت سوال کول چې خدای ته پې رحمتونه نازل کړي نو د آدم علیہ السلام تعظیم صرف د فرشتو په ذریعه شوی دی او د نبی علیہ السلام مبارک تعظیم الله په خپله فرشتو ته هم کوي تاسو مو کې انسان ته هم وایي تاسو مو کې دا د پیغمبر علیہ السلام لوی شان شو زمارون نمبر 1 دویمه خبره دا و چې فرشتو کما سجده ولګوله حضرت آدم علیہ السلام ته هغه صرف یو ځل و خلاصه شو خبره لوی د آدم علیہ السلام تعظیم ته معلوم شو دا یو کفاره شوه چې تاسو وې دې مه پیدا کوه ښه مو نه کړل یو سجده اوس وکړې دا یو کفاره شوه د فرشتو دپاره نو فرشتو یو ځل د آدم علیہ السلام تعظیم کړی دی او د نبی علیہ السلام دا تعظیم د یو خاص وخت سره خاص نه دی الله وی زیم کوم فرشتو ته وی تاسو یې موکې او انسانانو ته وی تاسو یې موکې او تر قیامته پورې یې وکې دا د حضور پاک عظیم شان دی او زه به دا ویم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عظیم معجزه ده حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پا اور کے غرزولے شو اور پہ گلی گلزار شو دا لیر لوی مرتبه خاوند ابراہیم علیہ السلام او پا طول پیغمبرانو کے دا دویم درجے پیغمبر دے اورو نسودو اللہ اور خدا اللہ پہ اختیار کرے چه اللہ و توی سودو سودول بکی چه اللہ و توی مسودو نو اور
سوځول نشي کولی جهنم کې با فرشتي ګرځي اور وته غږم نشي کولی جهنم کې با نیکان مسلمانان ګرځي او دا سفارش بکئی او دا بعض دوستان یاران بروباسي شهدا بګرځي علما بګرځي او دی بدا سوک روباسي دا دوستان ګناګاران بروباسي هغه ته ورړو غږ نه کوي جهنم کې ور زقوم بوټي وي زقوم دا جهنميان به خوري ابا رسودینا اور دی یو شی سوځي بلنا دا خدای الله په حکم سوځول کوي دغه جهنم کې به مارانی به نسودي لړمانان به پکې هغه به نسودي الله دې مونږ وساتي اور دا الله په حکم بلیږي ابراهيم عليه السلام اوغردو الله اور ته حکم وکړو چې یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهيم يخشى هم معتدل یخ د یخنینه تکلیف ورته ونرسه اوس د نبی علیہ السلام معجزه ته وګوره دغه ابراهیم علیہ السلام معجزه ده عظیمه معجزه ده لوی شان دی ابراهیم علیہ السلام لیکن د حضور پاک معجزه ته وګوره حضرت انس فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام یو تولیه را کړی و یو رومال چې ما به په مخلصونو چول وی چې کلم خیره نشي دې په تنور کې ومنډم چې واپس یې راوباسم نو بیا ته خیره ختم شي تنور یې نسوځي تاسو ګورئ خو د پیغمبر وجود دی د پیغمبر وجود ته بسنګ اور نقصان ورسي او دا تولیه هغه چې صرف زمونږ د پیغمبر لاس وسره لګېدلې دی چې لاس وسره ولګي جناب هغه لاس هغه تولیه اور نسوځي چې خیره نشي اور کې ومنډم وي واپس یې راوباسم خیره دې ختم شي زمارونو حضرت موسی علیہ السلام الله عظیم معجزه ورکړې و داغه کونټه وا الله نوې چې الله نه سوال کوي چې مال سره فرعون سره مقابله آسان کار خو نه دی درې معجزې ولا الله ورکړ ډېرې ورکړې خدا درې ته ذکر کوم یو دا چې دا کونټه غورځوا خامار به جوړي کونټه غورځوا د فرعون مخ کې فرعون پلارم ترت نشي کوله دا چې تیزونه باچې چې منډې به وای دویم دا لاس دې ترخ کې منډه د گریوان کې او بار رو باسا شغلې بخیرانه بکې او چې کله وتا ضرورت شو د اوبو او د خوراک په وادي تیه کې یو کانی وتو خو دې کانی د کونټه راو براوه فانفجرت من حسنتا 10 عینا عین اغین چینه براوه نشي او خوراک ضرورت ته نو په میدان کې وستا قوم لا د تیار من او سلوا برازي دا دغه معجزه یقینا عظیم شی دی معجزه خدا الله را طرفنا پیغمبر تراوی او معجزه پیغمبر د پیغمبره نخی په دې پته لګی چې دا پیغمبر دی د حضور پاک معجزه ته وګوره نبی علیہ السلام مبارک جمعات مسجد نبوی دا زړه زمانہ ونه چې تقریر به کو خطبه به وي یو ستن ولا کجوري په جمعات کې اغستن ته به ډډواله و تقریر به کو یو خزا و نبی علیہ السلام ته عائشہ انصاریہ پیغمبر علیہ السلام ته ارزو کو چې زما یو غلام دی او غترکان دی کله خوخه چې یو لرګي د تراجم کې یو کرسي د جوړ کې تاسو پکې نه ډیر خل جوړ کا هغه شی جوړ کو منبر جوړ کو دا غز نه جوړ کړو غز او بقی سره خوا کې یو زنګلو دا غیر غز نه جوړ کو او درې پاوله غیر جوړ کړو نبی علیہ السلام مبارک لے راولو او غی داغا محراب پخوا کی چکم دے بے منس کو منبر وتا کې خو نبی علیہ السلام راغی استن پریخو دا پاغا منبر تقریر شروع کو استن جلا شروع کو وی جلا دا کجور اوچ استن دا زمانو بخاری شریف کے حدیث نے دا سے اجلل لکا اوخا لنگ اوخا چخپل بچی پس جاری یا یوزے کے راضی بلار با اوخا چی سو تنگ کی او اغا جلا کی داسی یو جلل رسول اللہ مبارک فوراً ورغی او پا اغستن باندے لاس کی خود او وی فرمائی چی تا او جلل ما پسے تا پسے میں او جلل اس دو خبری دی دا اللہ نسوال کو چی تا اللہ امدل تزرغون کی او دا خلق دی میوی اخری او قدا دی خوخی چی دا اللہ نسوالو کم او تا پروردگار جنت تا یوسی او جنت کی جنتیان دی میوی خوری کم دی خوخا دا بدا اللہ رسول اللہ دوی ممی خوخا کدل تزرغون شم
نو خو بیا به څه موده پس مړاوی شم ختم بشم او جنت ته چې مې الله بوځو جنت کې زرغونه شم ټول عمر به جنتیان مې میوې خوري نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا اونا با الله جنت ته وړي د قیامت پر او دا به هلته زرغونه شي او جنتیان به میوې خوري یو څو څیزونه چې دا به جنت ته ځي د دنیا نه یو دغه بوټی او یو دا چې کومه ځمکه د پیغمبر علیه السلام د منبر او د هغې د کوټې مبارکې په منځ کې چې خلک ورته ریاض الجنت وایي دا به هم جنت ته ځي د احد غر به هم جنت ته ځي جنت کې به پروت وي د موسی علیه السلام کونټی به هم جنت ته ځي او د اصحاب کهفو سپی به هم جنت ته ځي هغه سپی چې د هغه نیکانو خلکو مرګرتیا کړې وه دوی شړه او سپی ته نه ته قرآن شریف کې الله فرمایي کلبهم باسط ذراعیه بالوسید هغه وی چې تاسو نه خود نه ځم نو کم سپی چې د اصحاب کهفو لمنې نیولې وه او د اصحاب کهفو درشلې نیولې وه هغه سپی به هم جنت ته ځي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی نو کم انسان چې دا علماء لمنو نیسی او دا علماء درشلو نیسی سمو خیال دی چې دی به خدای جنت ته نه بوزي دا یو څو څیزونه به جنت ته ځي نو یو پکې دغه اونه د بوټی ښه تاسو اوس اندازه ولګوئ د موسی علیه السلام د هغه اوچې امسانه به خامار جوړېده هم معجزه وه لیکن د پیغمبر هغه به موسی علیه السلام ګرځوله لاس کې به یې ګرځوله او شعیب علیہ السلام امساوا او دا هغه چې د آدم علیہ السلام ځان سره جنت نه راوړی وه لیکن د پیغمبر علیہ السلام د کجورې هغه بوټي چې صرف تکیه ورته والده هغه خبرې هم کوي ګوره هغې د موسی علیہ السلام کونټی به خبرې نه کولې صرف مار به دې جوړ شو دې خبرې شروع کړي او بیا د اوښې په شان جړی شروع کړه او داسې جړی شروع کړه چې د پیغمبر علیہ السلام په جدایۍ جړه شروع کړه د موسی علیہ السلام پکانی لبام سارو برو لداغی نبا وببیدلی بشک ډیره لویه معجزه ده لیکن د حضور پاک د مبارک و گتو نبا وببیدلی ترمذی شریف کې یو حدیث په بخاری کې مرادی او په ترمذی شریف کې مرادی یو ځل پیغمبر علیہ السلام مبارک د حدیبیه په سفرو صحابه تږي شو او بختم شوه صحابه شو رجوع کړه نبی علیہ السلام ته چې اوبه نشته مونږ خو د تندې مړه شو وی لږې غوندې پیدا کې لږې شانتې اوبه په یو لوښي کې وي یو راکوټې لوښي په هغې کې لږې غوندې اوبه نبي علیہ السلام مبارک ته هغې راوړي دقه لږې دي نورې خو نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې حضرت انس فرمایي په هغه لوښي کې کېښودې وی لوښي تنګ و د هغې لاس مبارک پکې نه خورېده دا لاس یې پکې راغونډ کېښوده وی زما د قسم پاللی چې د حضور پاک د دغه ګروتونو نه داسې دا اوبه رابېدې لکه امثال العیون لکه د چینو نه چې څنګه بیږي ټولو صحابو اودسونه مو کړل د هغې څاروم وسکلې هغې مسکلې بعضو ته پکې او دا غسل ضرورت راغلی هغې لمبل مشکونه هم ترې ډک کړل هلکه وی څونه کسان وی چې دا اوبو باندې تاسو ماړه شوې وی مونږ خو دغه وخت 1500 کسانو 1500 او که مونږ لکونه تعداد و نوم د اوبو مونږ ته رسېدی بیا چې حدیبیې ته ورسېدل هلته یو کوي دی ما لیدلی دی په حدیبیه کې شته اوس شر دی اوبه پکې نشته هغه کوي کې جناب اوبه خلاصې شوې صحابه وروزنده شکایت یې وکړه نبي علیہ السلام ته چې صاحب کوي خو تش شو او دا خو ګرمي ده مونږ تنګ تندې مړه شو وی راځئ را کوي په غاړه باندې رسول الله مبارک کېناسته یو غشی راواغش په کوي کې یو غورځو او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې ویله خولې هغې پکې تو کړلې وی لږ صبر ورته وکړې چې لږ صبر یې وکړو وی ځې اوس راوباسئ ته هغه 1500 صحابه کرامو ته اوبه راستې هغې هم پې سیراب شو څاروي اوښان اوښ خو بله وبس کي اوښان هم سیراب شو او ځان سره دې مشکونه هم ډک کړل دا د حضور پاک د مبارکو ګوتو نه اوبه بهېدل په ډوډۍ کې برکت د نبی علیہ السلام مبارک بلکې د دې اوبو یو بله عجیبه واقع بخاري شریف کې شته یو سفر کې نبی علیہ السلام مبارک روانو صحابه تږي شو وی لاړ شئ اوبه وګورئ صحابه خواره شو چې چېرته اوبه وګورو د غر نه یو خوا بل خوا که چېرته چینۍ یا چېرته کوي وي یو ښځه وه
په یو اوښ باندې سوره وه او هغې سره دوه مشکونه په اوښ پراتو یو مشک یو طرف ته اویزان دی بل مشک بل طرف ته اویزان دی او دا ښځه په دا میان ناسته و بوډۍ ښځه دې صحابو دې تپوس وکړه وی ترورې اوبه کوم ځای دي د اوبه دې د کوم ځای نه راوړئ وی د اوبو د خوا نه پرون دې وخت کې را روانه شوې یم یو شواروز د اوبو مزل دی یو شواروز عهدی بالماء امس هذا الوقت پرون دی وخت کې د اوبو نه را روانه شوې یو شواروز اوبه لري عربو کې خو بل ډېر لوی قیمت دی بس هغې دا بویه ته دا ښځه او نبي علیه السلام له رسوله وی صاحب دقه ښځې سره دا دوه مشکه اوبه دي نورې نشته دی او یو شواروز اوبه لري نبی علیه السلام هغه ښځې هغه اوښان سملول هغه ښځې ته یې وی لږ خیر دی مونږ سره ګزاره وکړه هغه د مشکه خولې وسپړدله او اوبې ترې راواغېستې او چې اوبې ترې څنګه راواغېستې صحابه له یې ورکولې نور یې ورکولې ټول صحابه پې ماړه شو ښځه ګوري چې زما د اوبو سره کومه لوبه شروع ده اوبه کمیږي نه او صحابه سیرابېږي او صاحب مشکونه هم د صحابو ډک شو څاروي هم سیراب شو ښځې له هغه مشک واپس وسپړده ورته یې ویې ترورې اوبه دې څنګه دي وی د مخکې نه مشکونه زیات ډک معلومیږي ځکه مخکې شړپ شړپ کو اوبه چې مشک یې کمې که نه شړپ شړپ کوي او لږ ځای چیپ میت هم پکې وي او چې ډک شي هغه شړپار ختم کړي پیغمبر علیه السلام مبارکه صحابو ته وی دې له څه توخه را جمع کړې نو هغې له څه توخې را جمع کړي او غوټه یې وله وتړله په اوښ یې سوره کړه او هغه یې ورته مخکې کېښوده وی ترورې ګورې ستا اوبه مونږ کمې کړي نه دي الله مونږ له رزق راکړه مونږ له الله اوبه راکړه وی بلکل صحیح ښځه چې قوم ته ورسېده لږ لیټ ورسېده قوم ورته وی ته خو لیټ رالې وی داسې واقع پېښه شوه وی دغه دی یو سړی دی او وی دقه چل یې را سره وکړو وی زما اوبه کمې نه شو ټول سیراب شو وی دوه خبرې دي وی یا خدا د الله پیغمبر دی او یا دا ده چې بوته یې داسې کړې وی د اسمان او د ځمکې په منځ کې د نه غټ جادوګر بل نشته داسې او یا پیغمبر معلومېږي ځکه چې زما اوبه زیاتې شوې کمې نه شوې ټول سیراب شو بیا چې کله صحابه کرامو دغه علاقې فتح کولې نبی علیہ السلام ورته وی چې د دې ښځې قوم ته به غږ نه کوې ځکه یو وخت کې د دې ښځې نه مونږ ته ډېر لوی خیر الله را رسولی صحابو به ګیر چاپېر علاقې فتح کولې دې قوم ته یې غږ نه کو دې ښځې قوم را جمع کو وی تاسو ته پته ده چې دا مسلمانان زمونږ په مونږ په خلکو حمله نه کوي ګیر چاپېره ټول فتح شو مونږ ته غږ نه کوي وی دا قصدن ګورې دا د هغه اوبو د وجې نه څنګه مو خوښه ده هغې ښځې په وینا پروردګار د هغې هغه ټول قوم مسلمانان کړل دا په اوبو کې برکت حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی زما پلار ابو طلحه دی پلندرو زما مور لراغې چې ام سلیم یې د مور نوم وه ام سلیم پیغمبر علیه السلام ډېر زیات اوږې دی مې مخ ته وکتل په مخ کې د لوږې اثر معلومېږي سره شته هغې ما سره خو څه نشته او دقه لږ غوندې یو کیلو خوشه لږ اوربشې دي وی داسې وکړه چې د دې اوربشو نه ډوډۍ پخه کړه او نبی علیه السلام مبارک له به یې یوسو هغې هغه اوربشې واغږلې و ډوډۍ ترې پخه کړه او څونه ډوډۍ وه څونه ترې پخه شوه هغه ډوډۍ په څادر کې ونغښته او حضرت انس له یې ورکړه وی ترخ کې دې پټه کړه او څادر هغه یوې سی ترې سر نه ولته وکړه چې در نه ونه غورځېږي نو دونه ډوډۍ وه چې د انس په ترخ کې راتله وی دا یوسه نبي علیه السلام ده دی چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی نبی علیه السلام پې پیښ شو هلکه ابو طلحه پلار دې رالیږلې او صاحب ډوډۍ دپاره یې رالیږلې او صاحب ډوډۍ خو ورته خو چې دقه ډوډۍ ده وی ښځه ده مونږ درلو چې څومره خلک ناست وو ټولو ته وی ځای چې ځو ابو طلحه ډوډۍ کړې ده د هلال انس پلار ته وی بابا نبی علیه السلام خو ټول صحابه راوچراوه بی بی ته وی ام سلیم ته ام سلیم نبی علیہ السلام خدان سره ټول صحابه راوستل وی تا ورته ډوډۍ خولې وه یو ما خو ورته خولې وه بس وی الله رسول خو پوهېږي
نبی علیہ السلام مبارک چې راغی ام سلیم ته ویل څه ترکاري سره شته وی صاحب دا غوړو یو لړلې تیلی ده د سرمنې یو مشکیزه وه لړلې ده څه پکې شته نه وی راوړه هغه ډوډۍ ما ته کړه چورې یې کړه په لوښي کې او هغه غوړي پې د پاسه وساسول وی لسو کسو ته اواز کې لس به راتلل ډوډۍ به یې خوړه بیا به لس راتلل ډوډۍ به یې خوړه بیا به لس راتلل ډوډۍ به یې خوړه ټولو ډوډۍ خوړه اتیا کسانو پې ماړه شو اتیا کسان حضرت انس فرمایي چې ډوډۍ ته مې کتل حیران وم چې مونږ کوم وخت کې کېښوده هغه وخت ډېره وه کوس ډېره ده وی څو کسه وی وی مونږ خو اتیا وو وی قسم په خدای که یو لک و هغه هم پې مړېدل غزوه خندقو حضرت جابر رضی الله عنه کور ته لاړ بیبي ته وی بیبي صدقه شته یاره یو ساع اوړه شته دی 3.5 کیلو وي تقریبا او یو کورنۍ فوټینۍ چیلوکۍ وه وی داسې وکړه چې پیغمبر علیه السلام ډېر اوږد او ټینګ نه شومه شا به دغه پاخه که د اوړو پاخه که او دا کټوی چې ده نو دا برابر که نبی علیه السلام راولم خو یو 15 کسه به ورسره راولم ځکه پوټۍ کورنۍ چیلوکۍ ده دا خو د ډېر ونه کېږي او د اوړه هم لږ دي ډېره ښه ده ده هغه چیلوکۍ لاله کړه سرمنې ته یې ویسته غوښه یې وړکله کټوی کې واچوله او ښځه یې لګیا وه هغې هغه اوړه واغږل او پکې یې ښودل چې خمبیره شي حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې رالم نبی علیه السلام مبارک مې ځان لکه پټ مې ورته ووي لکه د هغې څخه خو صحابو ته معلومه وه مې چې صاحب ما په کور کې لږ غوندې یو 3 کیلو اوړو هغه م واغږل او یو وړه کورنۍ چیلوکۍ و هغه مې لاله کړه نو ته راشه او یو 100 کسان ځان سره راوله چې ستا څوک خوښي چې هغه ډوډۍ وخورئ حضور پاک مبارک آواز وکړه ای د خندق خلکو راځئ جابر ډوډۍ کړې ده خدای پاکه دا به څه کېږي په منډه او ما ته وایي چې ورشه ښځې ته دې ووایه چې ځان له یو بل ملګري م راوغواړي چې ډوډۍ ورسره پخېږي او یې کټوی مه کوزوه تر څو چې ځینې م درغلی هغه وایي چې زه مخکې لاړم ښځې ته مې وایي چې ښځې دا چلو شو ټول خندق والا 3000 کسان وو د خندق لږم نه دي 3000 کسان دي دا به څه کوو وی تا نبی علیہ السلام ته ال ویلی دی وی او ال هم ویلی دی وی بس بیا چې ویلی دی صحیح وی چې نبی علیہ السلام مبارک څنګه راغی هغه کټوی راکوزه کړه او خپلې لاړې مبارکې پکې وغورځول ګوره د صحابو خېټو ته د حضور پاک هغه ترکاري درې ده چې د حضور پاک مبارک لاړې پکې شاملې قسم په خدای صحابه ډېر مبارک خلک او هغه وړو کې هم لاړې مبارکې توکړلې وی شا به یې لګیا اوسې او ډوډۍ پخوي او په خپله نبی علیه السلام مبارک کاسه راواغېسته او کټوی کې به منډله او غوښه او ترکاري به یې راغېسته او هغه به یې چوله ډوډۍ به یې ماتوله او د پاسه به پرې هغه غوښه او ترکاري یې چوله او کسان راننوځي چې څوک خوري هغه ځای جناب هغه چې څومره 3000 کسان د خندقو ټول په الله ماړه کړل حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی دوی خو لاړل ماړه شو وی تنور زموږ هم اقسې ډوډۍ را نړېږي دی او وی کټوی زموږ اقسې جوشېږي چې څنګه مخکې وه دا د حضور پاک مبارک معجزه ده ما درته مخکې وي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او د عقل نه خلاف د پیغمبر نه یو کار صادر شي دا د الله له طرف نه خدای پاک دا یو فیصله وکړي د پیغمبر نه یو کار ښکاره کړي د عقل نه بعد زمارونو حضرت عیسی علیہ السلام به مړي جمدي کول مړي ته به وی قم باذن الله پاسه د خدای په حکم جمدي بشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راله چې څنګه راله وی زوی مې مړ دی او دا به راله را جمدي کې نبی علیہ السلام مبارک ورته نصیحت وکړه صبر وکړه اب اجر در کی صبر وکړه او په صبر الله اجر ورکوي وی نه د الله رسول داسې نه کېږي ما سره به خامخا ځې ام محسن د هغې ښځې نوم زه چې ځو ورسره لاړ
په کور کې دننه مړی پروت دی د ښځې زوی حضور پاک مبارک په دم چوف کو واپس جم دی شو ډېره موده جم دی عیسی علیه السلام به مړی جم دی که څه موده به بیا به ختم شو مړ به شو دی د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانې پورې جم دی د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې یو جهاد کې بیا شهید شو یو صحابي فرمایي حضور پاک له مې ډوډۍ وکړه د چیلي یا ګډ غوښه مې ورته حلال کړی وی چې هغه غوښه یې وخوړه وي د هډوکي راغونډ کا هغه هډوکي مې راغونډ کړل او د نبي علیه السلام مبارک مخې ته مې کېښودل وی لاس یې پې د پاسه راخ کوي واپس د چیلې جوړ شو دا د حضور پاک معجزه عیسی علیه السلام به ګریوان کې لاس ومنډه چې واپس بیا راوویسته رڼا به یې کوله موسی علیه السلام هغه نبی علیہ السلام مبارک یو صحابی دی عامر ابن طفیل ابن عامر دوسی رضی اللہ عنہ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ دا یمن پیغمبر علیہ السلام یمن تر دعوت و تبلیغ دا پارا لے گا دا ورطوی سیب کا خلق میں انکارو کی یو نخ راتاو خوایا وی خواہ وی دا سیو کا کسوک دنا نخ غواری دا ایمان او دا اسلام پتندی لاس راکاگا رنا بتیزی بیا به پلاس راکاږي رڼا به ختمېږي د یمن ته لاړ چا به ورته وی ستا دا پیغمبر رښتونی دی وی او وی څه نښه شته وی او په تندي به یې لاس راښ کړ داسې رڼا به تتله لکه د څوارلسمې د سپومې په شان رڼا چې بیا به یې پې لاس راښ کړ رڼا به ختمه شوه دا عیسی علیہ السلام د خپل لاس نه به رڼا تله او د حضور پاک د صحابي د هغه تندي نه رڼا خېږي چې حضور پاک مبارک به لاس راښ کړی دی دا د نبی علیہ السلام معجزه ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من نبی من الانبیاء الا قد اوتی له یو پیغمبر دا سنر تیر شوی چی اغا تا معجزه نی ملو شوی او سنگا چی سنگا معجزه دا اقم رپی امت ایمان رو دی الا قد اوتی له مثل ما آمن علیه البشر چی سمر معجزی ری نو اغم رپی امتیانو ایمان دیر رو دی او نلوی معجزه دا پیغمبر علیہ السلام لاس کے بے کانیونی ول اغی سبحان اللہ ویلی لاس کے کانیونی ولی دا غین علاوہ حیوانات ورسر خبری کری یوزل صحابو اوسے اخکار کرا اوسے رال پیغمبر علیہ السلام تا وستاد مرگر اخکار کرم تللیوا او ما پرید پدا مخامخ غار کی میں بچی دی چی اغیر پیور کم بیا براشم وی پتا سیت بار دی چی در پرید مو بیا راشی وی دا سی قسم برتاو خورم چی پا مخ دزمک دا اسمان لان دی اغیر مضبوط قسم بنی اغا سنگ قسم دی وی خواه کزا تالا واپس رانلما نو ما دی پروردگار دا قیامت پر رض دا زکاة دا چیرمینانو پا سب کے پاس ہے وی دا سی قسم دیو خوڑا جی پا مخ دزمک او دا اسمان لاندی خدین مضبوط قسم بلنی اکثر حرام خواری بھی کن دا حرام خوارو سپی پری خواو دا ورو خان ور سر خبر اکڑی دا اوسی ور سر خبر اکڑی چی پری خواو دا بچول پی ورکل دا قدج بمند اوسی رالا نبی علیہ السلام مبارک صحابو دی اوسی پری دی او چې کم وخت کې دا اوسه یا دا مارغو یا دا حیواناتو بچی وي نو په دغه ورځو کې به ښکار بالکل بندي نه به کوي لکه بچي ضایع کېږي یو اوښ یو ځل جومات ته را روان دی صحابو شړه وی پرېږدی د سفاریاد راوړوي ټول خلک یې پرېښودل او نیغ پیغمبر علیه السلام مبارک له راغی او د هغې په دې غېږ کې دا خپل سر کېښود او سترګو نه یې اوښکې روانې شوې نبی علیہ السلام او سو اوبرلی څه خبرې وکړې وی ورشه مالک یې راولې مالک یې وله راوست وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه ته په ده کار کې او خوراک نه ورکې او کار پې زیات کې هغه وی او صاحب بالکل داسې ده وی داسې به نه کېده نن نه پس په دې څاروو کار کوې خو چې کله ستړي شي بیا دمه کوې او چې کار پې کوې نو خوراک هم ورکوې دی الله ستا کار نه پیدا کړي دي خبرې خو در سره نه شي کولی چې فریاد وکړي د هجرت په موقع په غار ثور کې مار وسره خبرې کړې دي مار ته ګوره د انسان دشمن دی او خبرو کولو ته ګوره
یو موقع باندې حضور پاک مبارک او دس ماتو سزینو چې هغې ته مخکې او پردی راشي چې وی قتل آغلته یو اونه ولاړه ده یو الته لرې ولاړه ده یوې اونې ته هم داسې په لاس اشاره وکړه او بلې ته هم اشاره وکړه هغه ځمکې شلول هغه اونو او دواړه را روانې وې لکه سړی چې را منډې وي د پیغمبر علیه السلام خواله رالی دواړه یو بل سره وجنګېدې او ځمکې ته ټیټې شوې پردی یې ورته وکړه حضور پاک مبارک اودس مات کړه یوې ته هم داسې اشاره وکړه او بلې ته هم یو اون هم خپل ځای له لاړه او بله هم خپل ځای له لاړه د مارونو دا خو د نبي علیه السلام معجزې ده د ټولو نه غټه معجزه د حضور پاک څه ده دا ده چې د صحابو نه کمې استې جوړې کړي انسان ګوره اوسپنه چې نرمه نرمیږي کاڼې که نرمه نرمیږي خو انسان چې خراب شي د هغه نه انسان څوک جوړولی شي اوسپنه تاوهه چې جس ته جوړی وکړه هر شی ته جوړولی شي کاڼې د چونې په بټۍ کې واچوي نرم شي انسان چې خراب شي نه پلار سمولی شي نه ورور سمولی شي نه استاد سمولی شي په نصیحتونو بیا کم دی سمیږي لیکن د صحابو مخکني ژوند ته مو وګوره وروستني ته چې د حضور پاک مبارک سره ژوند تیر شوی دی وګوره کمې اشتې ته جوړې شوي یو صحابي فرمایي وی مونږ به کاڼو ته سجدې کولې او کاڼو ته به هم داسې سجدې کولې چې کم کاڼې به هم خوښ شول او چت به هم که او هغې ته به هم سجدې کولې او وی که داسې ځای به چې کاڼې به نو وی خاورې به هم را یو ځای کړې او وی چیلی به هم پرې د پاسه ولشله وی هغې ته هم سجدې کولې وی یو ځل مې یو کاڼې ځان سره اخیستی او ښکار له تللی وی کاڼې مې کېښوده لاول خو مې ورته سجده وکړه او بیا په ښکار شوم کاڼې په نور پروت دی وی چې د ښکار نه اوزګار شوم رالمه نو وی هغه کاڼې لوندو وی مې چې زما دا خدای لون شوی پسه دی دلته خو اوبه هم نشته او نه انسان څه چې اوبې پې توی کړي دي دا پسه باندې لون شو وی خیر سبا چې بیا رالم وی بیا چې مې کاڼي ته وکتل ښکار مې کوي بیا لوندو هلکه په دا سور نور دا کاڼې څنګه لون شي اوبه ترې لرې دي او څوک شته نه چې اوبه پې واچوي او دا کاڼې لون شي وی مې چې دا زما دا خدای تږي شوی دی او د پرواز کړی دی دریاب له تللی دی دریاب کې غوپه والی ده بیا راوتلی دلته راغلی دی دا پړه کې مې وسوسه وی بیا چې بل وخت مې کتل بیا لوندو ما وچ کو بیا لوندو مې چې دغه کې لوی کمال دی دا خو الوزي او دغه دریاب ته ځي او هغې کې لامبي واپس راځي وی د دې کاڼي خوا کې چې ما کله هغه ښکار وکړو نو غوښه به مې خوړه نو هغه هډوکي مډوکي به مې غورځول وی ودرېدم چې ودرېږه دې کاڼي پوره څوکی کوم د دې خدای چې دې څنګه پرواز کوي او دې دریاب ته څنګه ځي او څنګه لامبي او څنګه راځي وی داسې یو طرف ته ناستم لرې ته کېناستم تماشه مې کوله وی دې کې ګیدړان رالل وی هغه ګیدړان هغه چې ما کوم هډوکي مډوکي غورځولي وی هغې وخوړل بیا هغه ګیدړ ورغه پې اوچته کړه او پاکاڼي موتیازې وکړې وی ما چې دی جوړ ما وی دې ځي هغه دریاب ته پرواز کوي هلته لامبي دا خو ګیدړ د پاسه موتیازې کوي ګیدړ پې موتیازې کوي وی دغه دی دا حیران شوم چې خدای پاکه دا څنګه خدای دی خدای د ګیدړ دا موتیازو نه ځان نشي ساتلی او زه درته سجدې کوم ورب بال صعبان علیه زما داسې رب دی داسې پروردګار دی چې په ده باندې به ګیدړ د پاسه موتیازې کوي لقد زلت ما بالت عليه الثعالب چې ګیدړ پې د پاسه موتیازې کوي د هغه نه ذلیل شی په مخ د ځمکه بل نشته اوچت مې کو بل کاڼي نه مې راوبره او ډکرې ډکرې مې کو تاسې ما دون عمر سجدې ولګول راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د هغه په لاس یې لاس کېښود پروردګار مسلمان
د صحابه او مخکني ژوند ته وګورئ لونه به جمدې خښولې ډاکې به دغې خلکو کولې غلاګانې به دغې زمانه کې خلکو کولې او بربند به ګرځېدل طوافونه به بربند کول د بیت الله نه او بربند تاوېدل چا به ورته لکه شرمېږې نه بربند تاوېږې وایي مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو دا ګوره دې ژوند هلکه دا بله جامه چا پیدا کړه دا خدای نه پیدا کړه مردارې به یې خوړئ که چا به ورته دا مرداره خوري هلکه وي قمقلو وایي چې په خپل لاس دې سو باسې حلاله کې هغې خورې او چې خدای دې له مړه کې هغه نه خورې دا به دوی خپل دلایل ګرځول د ښځو ته به ډېر په سپک نظر کتل ډېر زیات په سپک نظر د ښځې چې به کله خاوند مړ شو یو کال به عدت و عدت پې څنګه و یو څښا کوټه کې به دا ښځه دیره شو او زړې جامې چې په کمې به ردې په کور کې څښا زړې جامې وې به یې واغوستې او دی به وله ګوتې نه وروړې یو کال او دغه یو کال به یې دغه څښا جامې اغوستې وې ته سوچ وکړه چې یو کال یو جوړه جامې به څومره څښا بین به کوي ډوډۍ به یې ورته لرې ځای نه ورکوله ګوتې به یې نه وروړی نو یو کال به په هغه څښا کوټه کې تېر کړه نو کال پس به دا راووته نو کال پس چې به راووته بیا به یې څه چل وکړه بیا به یې وله پچې ورکړې نه به یې په لوښي کې ورکړې نو سر د پاسه به یې کېښودې نه به یې شاته وغورځولې نو لا به او به یې لمبل دا به د ښځو عادت و دا څونه څښا ژوند او د دې نه چې دا کمیستې جوړې شوې دا غټ غټ صحابه کرام ته جوړ شو دا د چا د برکت نه دا د حضور پاک د برکت صحابه د صحبت نه ماخوذ دی حضور پاک سره صحبت کړی دی هر صحابي ځان له پیغمبر علیه السلام معجزه ده ویزکیهم ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي نو خدای داسې پیغمبر زما په اولاد کې پیدا کړي چې زما د دې اولاد پاکوالی راولي یزکیهم د ګناهونو نه پاک کی د بد اخلاقو نه پاک کی د گمراهۍ نه پاک کی او د دغه رواجونو رسمونو نه پاک کی کوم چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې په دې خلکو کې موجود د شرکیات او کفریات نه پاک کی نو د حضور پاک خو معجزې ډېرې زیاتې دي خو که زه سوچ وکړم نو هر یو صحابي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستقله معجزه ده قسم په خدای داسې استې ته جوړ شو موږ چې نظر کو او سوچ کو نو په مخ د ځمکه داسې استې نشو پیدا کولی کم چې رب العالمین د صحابه کرامو نه جوړ کړي هر وخت د الله تابعداري کول په مال کې د الله حکم منل په خپل نفس کې د الله حکم منل یو وخت کې د پیغمبر علیه السلام نه جدا کېدل که به ورته وایي چې شابه زکات ورکې بیا به په دې زنانو کې عجیبه وه یو بیبي راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته بنګړې چولي ورته وایي دې بنګړو کې زکات ورکې وی نه د الله رسوله وی دا دې خوښه ده چې د قیامت پر ورځ دا بنګړي د اور بنګړي شي او په دا لاسونو کې دې پراتي زه یې واخېستله خو یې غورځول وګورئ دا زمانه کې ښځې به داسې وکړي فورا عمل خاوندانو سره به سلاګانې نه کولې او دغه رنګې سړي وطن پرېږده ښه پرېمېښود هجرت کې بچې پرېږده پرېمېښود ښځه پرېږده دا رله ناجایز ده پرېمېښوده ځکه دې خو چا لس ښځې کړې وې چا به شل ښځې کړې وې ځکه د ښځو خو په بندش نو قرآن شریف کې الله حکم راولېږي چې څلورو نه زیاتې ښځې منه دي دی بیا پکې چا پابندي نه وه چې خدا ما ښځې به څه کومه څلور به یې پرېښودې باقي به یې لرې کړې یو موقع باندې نبی علیہ السلام مبارک په لاره روان دی لوی کافر دی عقبه ابن ابي معيط راغی او نبی علیہ السلام یې د ګریوان نه ونیو حضور پاک مبارک ته الله تعالی ډېر ښکلي خوی ورکړی ډېر مزیدار نبی علیہ السلام مبارک غږ نه کو او د ګریوان لا مړی لا زور ورکو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او دا هغه عقبه
لاس د نبی علیہ السلام دا گریوان ناخوا کړ او وی چې اتقتلون رجلا یقول ربی الله اے ظالمانو تاسو هغه سړی وجنه چې کوم پیسې دنه نه غواړي زیاتې در سره نه کوي بیګار در باندې نه کوي صرف دا یو ټکی وی چې زما رب الله دی پروردگار او پالون کې ذات زما الله دی او دا ستاسو بوتان دا زما خدایان ندی دا زما پالون کې ندی چې انسان خپل الله ته رب وای هغه سړی وجنه په دې ګناه وجنه په دې ګناه ظلم کوي تر دې حد پورې چې یو ځل د بیت الله خوا کې نبی علیہ السلام منځ کاو ابو جهل ناستی ورسره نور کافران هم ناستی ابو جهل اوه چې داسی یو کسبه لاړ شي چې د قصاب خانې نه د سوټو او د ګن ډک یو لرې راوړي او نبی علیہ السلام منځ کاو د بیت الله خوا کې نو د نبی علیہ السلام مبارک وجود ته اشاره وکړه چې په دغه ځای کې وغورځئ همدا عقبه ابن ابي معيط دا بدبخت پاسې د وې زبر کارو کوم لاړ او دا قصاب خانې نه د سوټو یو ډک لرې راوړو او چې کله نبی علیہ السلام سجده ته پریوت نو دراوړو هغه د نبی علیہ السلام مبارک په شابه دی ورغو پیغمبر علیہ السلام خپل منځ جاری ساتو هغه سجده پروت او فاطمه رضی الله عنها چې خبر کړه ماشوبه وا رامن کړو د نبی علیہ السلام د شاه مبارک نه غلره ورغو هغه ماشومه وا نو کافر ته بدر دوی او دا کافر د بیت الله خوا کې ناس تو دومره او خندل چې د خندان په یو بل ور پرې وتل یو ټوق او یو مسخره د نبی علیہ السلام د مبارک وجود سره بدبختیانو کولا او چې کله حضور پاک مبارک سر روچت کا کافر ته او قتل نو خیره وته وکړي اللهم عليك بفلان وفلان فلان نمونه واغشتل یا الله ابو جهل تباکی یا الله عتبه تباکی یا الله دا امیه تباکی دا عقبه تباکی دا یو نومه واغشتا و چه نومه واغش یا بوی خندل او پا یو بل پریوته دل یه رنگونه زیل شو او یو بل تیوی چه دیر غلطی موکرلا مونگ تا پتر چه دا سڑی بی گناه دی مونگ سر ظلم و زیادی کو او دا خیراو کلاو دا بیت اللہ خوا کے خیراو کلا او مونگ پی زیادیو کو مظلوم دی دا سے خیراو کلا ارکل چی خدا خیره با مونگ تلگی پاتکی گی منا دا ظلمونه د دوالو جهانو د مبارک سردار د خپل وجود سره شروع دي الطرف التا او بیا خپلوان ابو لهب چې د نبی علیہ السلام مبارک سکت رده هغه لګیا د نبی علیہ السلام خلاف کوي دا هغه خزه د ام جمیل کله چې ابو لهب هغه پیغمبر علیہ السلام اند کانی غزارو کو خیره و توکړه الله دا آیت نازل کړي تبت یدا ابي لهب وتب دی خدما پیغمبر ته خیره کوي دی به هلاک کیږي دی برباد دی الله وی هلاک او تباہ او برباد دی دغه مال او دغه دولت بده ته هیڅ فائدہ نه رسي او خذبه پشابند ډېری وړي او د خشاک او پاغي کې به مرداريږي دا یو آیت نازل شو نو خزه غصه وا د نبی چاچی دا تر خزه دا غصه واغشتا او کان را واغشتا وی خا د نبی رسول الله نومه واغشتا وی د متعلق ما پسې آیاتونه نازلېږي اورېږي چې د سره وګورم پیغمبر علیہ السلام مبارک او ځکه ولالو حضرت ابوبکر صدیق مو سره دی او دا ام جمیل دا ابو لهب خضر روانه کانی ور سره دی ابو بکر نبی علیہ السلام تا عرض کی الله رسوله چاچی دی غدر روانه ده او کانی ور سره دی زما شک دی چې په غلط نیت را روانه ده وی ابو بکر فکر مکوا دا برانی دی شي ما بنین ان شاء الله ور چاچی هوا نور سنوي وی ما به الله رضی ساتي چرا نږدې شو چې نبی علیہ السلام مبارک ته ابو بکر صدیق ته وی څه شو هغه مرګره دی او نبی هم پاک ورسره ولال دی وی هغه مرګره دی څه شو
وی ګوره ترورې مکه وستا خپل دی ته چاچی او مکه وا زیاتې ورسره مکه وې معنا نو د پیغمبر علیه السلام نوم یې وانه غشته بدل نوم یې واغشته د نبی علیه السلام مبارک نوم خو محمد دی صلی الله علیه وسلم ستایل شوی چې دا چا څوک صفت کوي او څوک یې په خو صفتونو ستایي داسې نوم دی محمد دا معنا نو د هغې بالمقابل بل نوم یې واغشته مزمم محمد مقابله کې هغه خشته نوم یې ورته نه اغشته مزمم دا معنا چې د چا سپکه څوک وایي نو وایي مزمما عصینا وی دا مزمم مونږه نافرمانی کوو وامره ابینا او دا هغه د کار نه مونږ انکار کوو دا هغه خبره نه منو ودینه قلینا مزمما عصینا دا مزمم مونږه نافرمانی کوو وامره ابینا او دا هغه د کار نه مونږ انکار کوو دا هغه مرسته نه کوو ودینه قلینا او دا هغه د دین سره مونږ بغض کوو حسد کوو ورسره وڅه شو نو لاړه ښځه واپس نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق تو فرمایل ابو بکر بک بټې راته کتل خو زه ته الله بچ پناه کړم وی سپتې څنګه ونلي یو ځای ولاړو وی فرشتې رالې خپلې وزرې خورې کړې زه د چاچي نه بچ کړم او وی ګوره وی دی خو زما نوم وانه غشته وی د مزمم نوم یې واغشت وی زه خو مزمم نیم زه خو محمد یم صلی الله علیه وسلم مزمم به سوکی که نه هغه ته کنځلې کوي زما خو دغه نوم نه دی پروردگار څوک کړل ابو لهب هم الله رسوا کړ ښځې هم الله رسوا کړه بدر جنگ چې وشو ابو لهب ناجوړ و دینو ته د بدر جنگ ته نو په هغې کې ابو جهل او عتبه او شیبه دا غټ غټ سرداران مردار شو چې چا هغه د نبي علیه السلام وجود سره بېادبي کړې وه ټول مردار شو ابو لهب پاتې شو ځکه دې بیمارو نو تلې د بدر د جنگ نه چې کله خلک واپس شو په درېیم ورځ په دې یو دانه راوخته داسې دانه پرې راوخته چې وجود یې سخا شو کور کې بچا ګوتې ولا نه ور وړلې د هغې نه مړ شو ډوډۍ به یې د لرې ځای نه ورته ورغورځوله وي دا بیماري به مونږ ته ولګي سخا بین به ترې خته نو چې کله مړ شو نو خپلو وارثانو بچو ولا ګوتې نه وړئ وی بوی کوي سخا دی مرض مونږ ته ونه لګي نو د حبشو غلامان مریان یې راوستل هغې وله کنده او کنستله او هغې یوړه په لرګو باندې هغه کندې ته ورغورځوه خورې پرې د پاسه ورواړو داسې الله رسوا کړ اخرت خو دې له رسوا یې ځکه الله قرآن کې فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب په دغه لاسونه چې زما په حبیب غزار کړی دی دا برباد دی او تباه دی او هلاک دی غوره په لرګو هغه پلار چې هغې به یې قدر کو په لرګو یې کندې ته وغورځو ګوتې وله نه وروړې بچو د ځان نه لرې کو چې دی نه اوس خلاص شو دا سخا بیماري یې ده او ښځې څه چل کو ښځې به یې خشاک راوړو غنې به یې راوړلې او د حضور پاک مبارک خپو کې به یې چول خصائص کبرا کې سویتي لیکي د دې آیت تفسیر کې بعض علما څه نورې خبرې هم کوي خو دا یو واقعه هم پکې شته غنې به یې راوړلې چې علیه السلام ته نبي علیه السلام ته په خپو کې وغورځي چې سار دی را پاسي چې دی خپو کې لاړې شي نو یو ځل یې د غنو یو لوی غټ ګېډې راوچت کړ او هغه د مینا سره خوا کې یو ځای دی هلته په یو تیږه باندې هغه ډېرې کېښوده هغه ګېډې کېښوده او که ستاسو خیالي نو بعضې خلک چې دا پیټې راوړي که نه نو هغې یې شاته راواچوي اوس هم ډېر خلک پیټې په شاته وړي او یو پړي وي هغې دې سینې ته اچولي سینې ته یې پړی اچولي او د دوو لاسو کې هغه پړي نیولي چې مضبوطي نو دې هغه ګېډې په د تیږې په سر باندې کېښود یو غټه تیږه وه مضبوط ګېډې او پړی ورته تړلی و نو هغې ته کېناسته او هغه پړی دې سینې ته واچو او په لاسونو باندې هغه پړی کلکو چې شاخ کته کم چې دا ګېډې مې په شا باندې راوغورځومه یو یې سم د پیغمبر علیه السلام مبارک خپو کې واچومه هغه فرشتې راغلې هغه ګېډي له شاته بیکه ورکړه د تیږې نه هغې طرف ته هغه ګېډې پرېوته دا خو دې بل طرف ته وه بس هغه پړی راغی او دې مرۍ ته پرېوته هلته الله تېزندی کړو پانسي شوه د
دا دا نبی علیہ السلام پشان کی گستاخی کولا دے دا دنیا رسوائی و سزا دا آخرت کی چی بولا اللہ تعالیٰ کما سزا ورکی آغی واللہ تمالوم زمارونو دبر تکلیفات سرگر قسم دی لکل حیران شم زی مگ سخلکیو اس شیم نیو نم شکلونا نم وجودونا نم نسبونا نم کل قوم او حضور پاک مبارک کل شکل تاور اللہ تسونا خوخ سمرخ کلی کلی سر تعلق سمرخ کلی نصب سر تعلق سمرخ خشتن نیازبین او پاک وجود نجی تاریخ گورم وجود میں ابوبنے گی یہ اختمی غونی غونی چیچی یا اللہ دا کلی نیازبین وجود او دمر تکلیفونا او دمر سخت برداشت کول سلا پارا اغا دین دا پارا چنن زمون نا مفتو کے روان دے زمون دا لاسا پخپل امون پا رخصتا ہو زمون دا لاسا روان دے دا دی دین دا پارا دمر محنت دا دوار و جہان مبارک سردار کرو تو بڑا سڑے زماد ابن ثعلبہ حکیم و حکیم فقوال امون پا دی وطن کم دا حکیمان بگر دے دل گوڑے بے ترختا چولے و خلق بوتا سنیاسی وی او کسا پا کسا بگر دے دل ما شمم اس پہ میاد شی لگ لگ دیرنا یہ مشران تو پورے یاد دی باجوال نو دی دیر نو دا افغانستان نا برات دل دا بوداگان پا دی کسو بگر دے دل چالا بے دا غنا والا چالا بے علاج تو دیر لگ لگ میاد شی دا حکیم سے بکال پکال راتا پا مکہ شریفہ کے بگر دے دا او چسوک بناجول وغیل بے علاج اتفاقاً پا دغا سیزن کے راقی جب کم سیزن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دعوت ہو سوک مخالف تھی اور سوک موافق تھی دی زماد لے اور سڑے راقی ورتے ہوئے حکیم سے ابراش زمون یہ ولک لے ونے شوئے دے اولاج بلو وہ سوک تے پیغمبر علیہ السلام مبارک میں ورطا وانشتا وہ کم زے دے وہ یا غپلان کی زے کرے دیراغ نبی علیہ السلام مبارک تکی ناسوروارا ولی بیمارے زبر علاجو کم مان علاجو کا زبر علاجو کم اللہ بد جوڑ کی بس پیغمبر علیہ السلام مبارک کو پیشو ادا دا کافر و بلا ٹوکا دے اسلام سولے دے وی کاکا جی ولی وی ننار وارا زبر ادا سے علاجو کم چے اللہ بد جوڑ کی بالکل بخشے نبی علیہ السلام مبارک کو خیارو ویتے وی حکیم سے قابل حکیم اغی تلاول دا مریض خبر آوری مرض معلوم کی اور دا مرض مطابق دارو ورکی نو زمان اول مرض معلوم کو چی پا ما کسی بیماری دا او زمزم مریضیم زمان خبر آورا نو زمان خبری باوری مرض بدر تمعلوم چی دارو برا کے آغا ویر وارد آخو دلی رو خیار خبر آورا زی او سو خبر زمان مخیو کا ستال بیماری پتا بماتاو لگی حضور پاک مبارک ورطرہ خطبہ شورو کا تدازے مخیویں نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه دا طول دا اللہ تعالی صفتو ندی دے شورو نوچے اما بعد تور سید آغا حکیم سے بتوئی لک صبر کروارا بیوا یوزن بیاورتا نبی علیہ السلام مبارک شورو کا نحمده ونستعینه دا اللہ صفت کو دا اللہ نے امداد غوارو ونستغفره دا اللہ نے بخنا غوارو ونتوکل علیہ پا اللہ بروسا کو دا خشنا خشنا اللہ صفتون دی اما بعد دورا سید داغینا پس بیدا قرآن شریف آیات ہوئے نوچی اما بعد ہوئے دا حکیم سے بتویر وارا وی لک صبرو کتا بیاو آیا بیاو تشورو کا چی اما بعد دورا سید ویر وارا بس چپشا وی تدا خبر کہہ دے خلقو تا وی آو وی زمان دے قسمی کی پا دنیا گردے دلے پٹول دنیا چکر میں لگولی دی دا بادشاہانو علاجون اما کردی دا مالدارو مم کردی دا غریبو مم کردی شاعرانو مم کردی دا کاہنانو نجومیانو لم تلیم جادوگر مم لیدی دی دا طول خبر میں ورید لیدی زمان قسم پا ذات تعالی کے تا نساہرے نہ کاہنے نہ جادوگرے نہ شاعرے دا ستارا خبر کی ماورے دا خوزنور خبر دی مقصد دے سدے وی کاکا جی دا خودے خلقو تم دا خبر کن چھ اللہ یو دی شرک نظر دا طول اخکلو صفتنو مالک اغا ذات تے چھ دا اسمانون ازمکے و کائنات پیدا کردی دا طول خلق اغا ذات تا محتاج دی او دا کانو بوتان چی دی جو کردی اخکلی و سجدے ورتکی دا خدایان نبی دا خبر کم دیل اللہ را لے گلیں چھ سوک میں مرگری شی
ویرواره لاس ترا دی خوا کا نبی علیہ السلام مبارک لاس ور اخوا کا هغه حکیم صاحب د پیغمبر علیہ السلام په لاس کې خود بیا کو پروردگار تعالی ته مسلمان کوم انسان چې عقل لري سوچ کوي فکر کوي د نبی علیہ السلام مبارک دعوت چې دی د ایمان دعوت دا فطری دین دی دی باندې سړی سوچو کې عقل من سړی په ټکه به و چې دا رښتونی دین دی یو کاڼې ته جوړ کړه خپلو لاسو او په هغې شات پورې که شات به پې پورې کړل غوړي به پې پورې کړل دروازه به ورپسې بند کړه لا بړل خپل کار پسې او یو سړی به ورته کېنوي ببوزې ورته واچې مچان پې کېنوي مازدیګر به راغی نو هغه شات او غوړي به سټل ولې زمونږ د خدای په سر پراته دي چې برکتي شي ای بېوقوفه کوم خدای چې د ځان نه مچان نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي کوم خدای چې د هغې حفاظت ته کوي چې څوک یې رانه پټ نه کړي کوم خدای چې هغه پسې ته دروازه جرنده کوي چې څوک یې غلا نه کړي وایه که نه دا خدای کیدی شي جواب راکوي نشي کېدی الله هغه ذات دی چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق او مالک دی داسې ده که نه دا اسمانونه پیدا کړي دا ځمکې پیدا کړي دي دا دریابونه پیدا کړي دي دا نورې پیدا کړي دي دا سپومې د هغه په حکم چلیږي دا ستوري د هغه په حکم د شپې برېښنا کوي او رڼاګانې کوي بیماری په انسان راولي روغ رمټ سړی په سکنډو کې ختم کړي بیمار انساني ډاکټرانو یې چلنه ولي په یو ساعت کې جوړ کړي خشته شکل یې مونږ را کړی دی د عزت مالک دی د قدر مالک دی څوک به 15 منټه یو ځای یخ نه کړي فرج کې ته لګیا په 10,000 او په 10,000 فرج والے هغه یو کوټې غوندې ځای یخی ایر کنډیشن والے یو وړه غوندې کوټه یخی او څونه پې ستا د بجلۍ خرچه راځي او څونه پې تا پیسې ورکړي او چې دغه ذات وغواړي ورشه مري ته او سوات ته او دغه واورو ځنګلونو ته وګوره نو په میلیونو میلیونو غونډې غونډې صوبې یې دومره یخې کړي چې هغې کې څوک ژوند نشي تېرولی داسې ده او که نه کوټې غوندې د یخنۍ په موسم کې یو کوټه ته نشي ګرمولی ځان ته هیټرې لګیا د ګیس لګیا د نورو لګیا چې ځان ته ګرمي پیدا کړم هیټر ځان ته ولګوم چې ځان له یوه کوټې غوندې کوټه ګرمه کړم او چې الله وغواړي که نه ورشه څونه ګرمي پیدا کړې ده او په څونه وطن کې پیدا کړې ده یارو دا کار بغیر د الله نه بل څوک کولی شي چې دا الله مونږ ونه پېژنو مونږ به څه پېژنو د نبي علیه السلام مبارک دغه دعوت دی دا د پیغمبر علیہ السلام لاره ده دې طریقه ده هغه ذات نه خیر او شر خیر پې غواړه او د هغې ذات باندې شر نه امان غواړه هغه ذات نه مال غواړه هغه ذات نه عزت غواړه کوم ذات چې ستا خالق او مالک او رب شکر دی ټول وایي الحمدلله زمونږ په دغه ذات ایمان دی مونږ دغه الله دغه ذات منو مونږ نور نه منو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه ذات خشته ښکلي پیغمبر منو دا هغې ښکلي ذات پیغامات یې مونږ ته را رسولي دي ښکلي دین یې مونږ ته راوړی دی د هغه نه پس د هغه صحابه کرام د هغه نه پس ائمه حضرات علما صالحین نیکان بزرگان دی خلکو مونږ ته را دین را رسولی زما ورونو دا هغې د دین دپاره تکلیفونه برداشت کول خو چې چا به غوږ کېښود پروردګار به ایمان ورته په ټکه ور نصیب کړ د مکې شریفې نه چې کله مایوس شو نبي علیه السلام طائف ته لاړ زه راشه طائف سردارانو د دعوت به ورکړم 3 سردارانو په طائف کې غټ راکړ ورسره زید ابن حارثه رضی الله عنه هم نبي علیه السلام سره ملګری یو سردار له ورغی زه راغلی یم څوک یې زه الله پیغمبر را لېږلی یم دغه مې دعوت دی تاسو ته وایم چې الله یو دی یو الله ومنه ها ته پیغمبر یې زه تا سره زه خبرې نه کوم لکه زما خبره خو خبرې در سره بلکل نه کوم بلکل ځکه ما راځی نه وځه که دروغجن یې ما تا سره د خبرو حاجت نشته او که رښتونی یې که نه زه بیا هم دنه نه یېرېږم نبي علیه السلام مبارک ته را رخصت شو بل سردار له ورغی ډېر په عزت تاله راغلی یم زه الله پیغمبر را لېږلی هغه ذات چې ستا او د دې ټولو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12